دا معلومه او ښکاره خبره ده چې د الله جل جلاله په هغو نعمتونو کې چې مسلمانانو ته یې ورکړي دي تر ټولو لوی نعمت د ایمان او اسلام نعمت دی او په دې کې هم شک نشته چې د صحت او روغتیا نعمت د الهي نعمتونو څخه یو ډېر لوی نعمت دی چې موږ او تاسو ته یې راکړی دی نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا رواه الترمذي وابن ماجه عن عبد الله ابن محصن يعني کله تاسې څخه پر یو چا په داسې حال کې سهار سي چې دی په خپله کورنۍ کې په امان وي او په بدن روغ وي او د دغې ورځې خواړه ولري دغه څوک داسې دی لکه ټوله دنیا چې دته سره یو ځای سوی وي نو واقعا هم پر هر مؤمن نارینه او هرې مؤمنې ښځې دا لازمه ده چې تل او همیشه یې د الهي درباره لویه غوښتنه دا وي چې الهي صحت او عافیت راکړي الهي ژوند د امن او امان راکړي الهي عفو او روغتیا مې په نصیب کړي لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي اسألوا الله العفو والعافیة فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية رواه الترمذي يعني دا الله جل جلاله څخه د بخښنې او روغتیا غوښتنه کوي بېشکه چې یو چا لره تر ایمان وروسته تر صحت ښه شی نه دی ورکول سوی